تدارکاتو کمېسیون د شاوخوا 1.3 میلیارد افغانیو په ارزښت 14 پروژې منظور کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د تدارکاتو کمېسیون نوبتي غونډه نن پنجشنبه د 1415 لمریز کال د اسد میاشتې په لومړۍ نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. د غونډې ته له اجنډا سره سم 34 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. له بحث وروسته د 1.3 میلیارد افغانیو په ارزښت 14 پروژې منظورې شوې او په 14 پروژو کې یو لړ تعدیلونه منظور شول. همداراز د یوې پروژې قرارداد لغوه او د 4 پروژو د تدارکاتي پروسو او قیمتونو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دندې وسپارل شوې چې هر اړخیزه څېړنه ترسره او راپور یې د تدارکاتو کمېسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. په منظور شوو او تعدیل شوو پروژو کې د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د روغتون جوړول، په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي خدمتونو وړاندې کول او د برېښنا د توزیع او انتقال، او همداراز د کابل ښار د یو شمېر داخلي سړکونو جوړول او د پاتې چارو بشپړول شامل دي. منظور شوی پروژې د افغانستان اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. ستا ورنګینۍ تبا کږې سترګې د ستورو شي.